ईद मुबारक, ईद मुबारक. احمد او د قربانۍ ځانګړې بکره د لوی اختر ورځې رانږدې شوې وې. کلی د خوشحالۍ نه ډک و. هر کور کې د قربانۍ خبرې کېدې. احمد موره سچ کال به مونم قربانی کوو؟ مور که کاله الله غواړي وغواړي زویه. ضرور به کوو. سبا سهار احمد خپل پلار سره د بکرې بازار ته لاړ. بازار د خلکو او بکرانو نه ډک و. پلار احمده ښه بکره باید ښه بکره باید پیدا کړو. احمد زه ډېر ښکلي بکره غواړم. ډېر ښکلی و. په بازار کې احمد یو سپین او ښکلی بکره ولید. د هغه سترګې ډېرې معصومې وې. احمد همدا بکره غواړم. ښه د زوی همدا به واخلو. احمد خپل نوي بکرې ته د چاند نوم ورکړ. له نن نه ستا نوم چاند دی. چاند ورځ تر بلې احمد او چاند ښه ملګري شول. چاند احمد رازه لوبې وکړو. رازه لوبې ته خو ورسره ډېر عادت شوی. ټول کلی د چاند د ښکلا خبرې کولې. ګاونډی دا تر ټولو ښکلی بکره دی. بکرا دی. احمد دا زما دا بهترین زما دوست دی. یوه شپه سخت باران شروع شو. دروازه بنده کړه. کلی تیاره شو. چاند دروازه چیرته بنده دی؟ احمد چاند چرته؟ احمد ولیدل تلاره. چې چاند نشته. هغه ډېر وارخطا چاند شو. ورک شوی. احمد. زر یې ولټوئ. چاند ته چاند پورته ورک شو. چاند ژر یې ولټوئ. احمد د باران په چېرته منځ یې؟ کې د چاند لټون پیل کړ. زه تا ته چېرته یې؟ لټوم. احمد چاند زه تا لټوم. احمد یو ژور ویرېږه. کندې ته ورسېد. زه راغلم. هلته یې د چاند زه غږ به واورېد. تا وجغورم. مه وېرېږه. احمد زه راغلم. احمد په ډېر زحمت چاند وژغوره. احمد ما ته چاند. پرې نه ښودل. مضبوط اوسه. الحمدلله ما تا پرې ته نه ښودل. محفوظ یې. پلار یې د احمد په الحمدلله زړورتیا ډېر ته ویاړ. محفوظ یې. پلار تا تا د د ریښتوني رښتوني دوست دوست مثال جوړ کړه. احمد چاند زما کورنۍ ده. د اختر شپه راغله. کور د خوشحالۍ نه ډک و. مور سبا لویه ورځ ده. سبا لویه احمد. ورځ ده. زه به چاند هیڅکله هېر نه کړم. احمد پوه شو چې قرباني یوازې رسم نه دی بلکې د مینې او ایمان سبق دی. احمد زه دا سبق هیڅکله نه هېروم. احمد قرباني د مینې او عید ایمان نوم دی. مبارک، عید مبارک عید ټول مبارک. کورنۍ عید مبارک.